الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو یورور پښتنه کړې ده چې بعضې خلک په سجده کې څنګلې لګوي، نو دا لمانځه ته نقصان نه رسوي او که نه. معززه، په لمانځه کې څنګلې لګول د سجدې په حالت کې دا مکروه تحریمي دي، دا نه دی جایز. فتاوی هندیه په جلد اول صفحه 106 کې لیکي ويكره أن يفترش ذراعيه، دا مکروه ده چې څوک په لمانځه کې د سجدې په حالت کې څنګلې لګوي. دغه شان رد المحتار په جلد دویم صفحه 496 کې دا راښيي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 430. والسلام.